سمسور دی پرات لوسو ټول جهان رسول الله د حسن د هر وخت پورې باران رسول الله باران رسول الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عمیر احمدی سلامونه را لیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې کله نوروز راشي یا اختر راشي نو د هلک کورنۍ د نجلۍ والا کور ته رقم رقم شیان وړي. د اسلام د نظره دا کار څنګه دی؟ په اخترونو کې خو څه مشکل نشته، که هغه کوچنی اختر وي که لوی اختر وي. د هلک کورنۍ هغې کورنۍ ته چې هغه ځای نه دوی ښځه کړې ده که میوې وروړي که جامې وروړي، په دې کې شرعي کومه ستونزه نشته، ځکه دا د مسلمانانو اخترونه دي، دا د مسلمانانو د خوشحالۍ ورځې دي. پاتې شو نوروز، چې په نوروز کې ځینې کورنۍ اووه رقمه خواړه پاخه کوي او دوی په دې ګمان وي چې موږ د کال په لومړنۍ ورځ یا د کال په لومړنۍ شپه باندې اووه اته رقمه خواړه وخورو نو په موږ باندې به په ټول کال کې پراخي وي. یا دوی په نوروز کې میلو ته روان وي او یو بل ته مبارکیانې ورکوي او د دې ترڅنګ هغې کورنۍ نه چې دوی ښځه غوښتې هغې کورنۍ ته میوې او رنګارنګ جامې وروړي. دغه رواج او دې ته ورته بې اساسه رسمونه او رواجونه همیشه په ټولنه کې د دینی احکامو او شرعي تعلیماتو څخه د غفلت او د ناخبرتیا په صورت کې را پیدا کیږي. نو دا خبره په شریعت کې هیڅ کم اصل نه لري چې ته د کال په لومړنۍ ورځ یا د کال په لومړنۍ شپه باندې اووه اته رقمه خواړه پاخه که، په ټول کال کې به په تا باندې پراخي وي. او بل دا چې دا اختر د مسلمانانو اختر نه دی، دا د مجوسیانو او د زردشتیانو اختر دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په خپلو لارښوونو کې دا هدایت کوي چې تاسو هغوی سره ځان د مشابهت او د ورتهوالي نه ځان وساتئ. که څوک د نوروز مبارکي چاته ورکوي او د ده هدف تعظیم نه وي نو په دې کې شک نشته چې ګنهګار دی. او که د ده هدف د مجوسیانو او د زردشتیانو د اختر او د میلې تعظیم وي نو بیا ملا علی قاری رحمه الله په خپل کتاب الفاظ کفر کې لیکلي چې دا سړی کفر ته نږدې کیږي. کولی شي چې په کوچني اختر کې په لوی اختر کې چې کم ځای نه تاسو ښځه کړې هغې کورنۍ ته جامې وروړئ، میوې وروړئ، هغو سره کښېنئ، پاڅئ. اما د مجوسیانو او د زردشتیانو په اختر کې دې قصو لپاره د اسلام په مقدس دین کې کم اصل نشته. دلته ستاسو د ایمان خطره ده، ځانونه وساتئ. که هغوی نه پوهیږي تاسو د اسلام خبرې، د رسول الله خبرې او د یو عالم خبرې د هغوی تر غوږونو ور ورسوئ تر څو د دې فاسدو رواجونو نه هغوی هم لاس په سر شي. باران رسول الله سمسور دی پرات لوسو ټول جهان رسول الله د حسن دی هر وخت پورې باران رسول الله باران رسول الله.